سلام د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د همپوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. په هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 1555 ته ورسېد. عامه روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د 14 مثبتو پیښو له ثبتېدو سره په ټول هیواد کې پر کوویډ-19 یا کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 1555 ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي د یاد ویروس له امله په افغانستان کې 19 تنه مړه شوي وو، 30 نور بیرته رغېدلي، خو پر دې ناروغۍ د اخته 5 کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا ویروس 14 تازه پیښې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تېرو 24 ساعتونو کې 14 تازه پیښې ثبت شوي چې لوی شمېر په هرات او کابل ولایتونو کې دي. چارواکي وایي د دې تازه مثبتو پیښو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1555 ته ورسېد. مجموعاً په افغانستان کې 1555 کسان کرونا ویروس باندې اخته شوي دي چې په دې کې مجموعاً 14 واقعات پرون په مختلف ولایاتو کې مثبت تثبیت شوی دی. چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 9 تازه پیښو کې 8 په کابل، 8 هرات، 15 کندهار، 4 نیمروز، 2 وردګ، 4 بلخ او یوه پیښه په غور، بغلان او بادغیس ولایتونو کې دي. د یاد وزارت د چارواکو په خبره تر دې دمه په ټول هیواد کې د کرونا له کبله 13 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 29 تنه نور چې په کرونا اخته وو بیرته روغ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو له ډلې د 5 تنو وضعیت نازک دی. فعلا ما 18 واقع فوتی را در افغانستان داریم و مجموعاً 37 واقع شفایاب شده را در سطح کشور داریم. تعداد واقعاتی که فوت کرده زیادترین تعدادش ما در ولایت هرات داریم که در اونجا ما 13 واقع داریم و متباقیش هم به ترتیب ولایت کابل آمار دوم است. په ورته مهال چارواکي وایي چې د کابل ښار په 22 ځایونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د تشخیص او تثبیت لپاره 22 کاري ټیمونو فعالیت پیل کړ. مسؤلان که څه هم د کرونا د مخنیوي لپاره د تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکوي، په ورته وخت کې له خلکو هم غواړي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل ښار کې پر ګرځ بندیز له محدودیت وروسته 2 اونۍ قرنطین پیلېږي. له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټه وایي له کوویډ-19 سره د مبارزې لپاره په ښار کې نور محدودیتونه هم وضع کېږي او خلک باید له اړتیا پرته له خپلو کورونو بهر نه شي. خو کابل ښاریان وایي اړ دي چې د خپل ورځني ژوند د پرمخ وړلو لپاره له کوره ووځي او که حکومت محدودیت وضع کوي باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د کابل ښار امنیتي مسؤلین خبرداری ورکوي که خلک په کورونو کې پاتې نه شي جدي او قانوني چلند به ورسره وکړي. په کابل ښار کې د 3 اونیو لپاره د ګرځبندیز له اعلان څخه شاوخوا 18 ورځې وروسته له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې اعلان وکړ چې له محدودیت تیریږي او کابل ښار به قرنطین اعلان کړي. له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې غړي وایي چې په کابل ښار کې د کرونا ویروس خپرېدل چټک شوي او هر څه ژر به د مشرقي ولایتونو په ګډون کابل سره ټولې نښلېدونکې لارې د خلکو پر مخ وتړي. د کابل والي یعقوب حیدري وایي د ګرځبندیز له محدودیت سره هم مهال د همدې ونې په ګډون کابل ښار 2 اونۍ کاملا قرنطین اعلانوي. به شمول این هفته 2 هفته کامل کابل قرنطین کنیم، دیگه از محدودیت مگذریم. یعنی ما 1 هفته دیگه هم کمی حداقل 15 تا 21 روز ما بتانیم کاملا قرنطین کنیم، مردم به خانه بشونیم. اگه این کار نکنیم تلفات ما 10 برابر زیاد خواهد. له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې له دې اعلان سره چې کابل ښار به کاملا قرنطین اعلانوي، د کابل ښار په ځینو واټونو او مارکیټونو کې د خلکو تګ راتګ په عادي حال کې دی. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي چې د ناچارۍ له امله نشي کولی په کورونو کې پاتې شي، خو یو شمېر بیا له حکومت څخه د قرنطین د جدي عملي کېدو غوښتنه کوي. ما مجبور هستیم برام به یک لقمه نان بخوریم به شوق. اگر مجبور نباشیم اینجا از خانه نمیبرم. حالا خواست من نمیست به مخلوق خدا بیاره کمک کنه، مخلوق خدا رو نجات بده، کل مخلوق خدا رو در بدر کرده، کل اگه نمیشه گشته رئیس روزی کلشان از پیششان گرفته. او لدین زیاتره موږ غواړو حکومت نن تقاضا ده چې قرنطین عملي شي او د خلک چې په بازارونو کې ګرځي په کورونو کې کینی ځکه دا یو جدي مرض ده. اگر ما شما گپ حکومت گوش نکنیم، اگر کدام فاجعه بیاید
انشاءالله ما شما خود ما مسئول هستیم. په ورته وخت کې د کابل ښار هغه امنیتي مسؤلان چې په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی کوي وایي کرونا ویروس ورځ تر بلې د جدي کېدو په حال کې ده، خو خلک د دوی خبره نه مني او خبرداری ورکوي که خلک په کورونو کې پاتې نشي جدي او قانوني چلند به ورسره وکړي. خلکو نن ډېره جدي غوښتنه کړې ده چې مه راوځئ مګر همدا خلک هېڅ په خبره نه پوهېږي. موږ ورته وایي ورځ په ورځ مرض په زیاتېدو ده، مرض زیاتېږي، ورځ په ورځ مشکلات زیات شوی ده. زموږ د خلکو نه جدي غوښتنه ده چې د کورونه ونوځي په خپلو کورو کې کښېني، که هر څوک ووته که راچوانو پیاده و بیا جدي برخود قانوني برخود ورسره کوو. له کرونا ویروس سره د مبارزې اضطراري کمیټه داسې مهال د 2 اونیو لپاره د کابل ښار د قرنطین کېدو د اعلان خبره کوي چې په خبره یې د شنبې شپې له 8 بجو وروسته به له مشرقي ولایتونو سره د تګ راتګ لارې وتړي. په کابل ښار کې د ګرځبندي څخه شاوخوا 19 ورځې تېرېږي، خو لا هم تر ډېره لیدل کېږي چې د کابل په ډېری سیمو، واټونو او مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه په خپل حال کې ده او تګ راتګ په عادي حال روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د کابل والي خبرداری ورکړ چې 2 ونې نور به هم کابل ښار قرنطین اعلانېږي او د سرغړونکو سره به جدي چلند کېږي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. د سیاسي جوړجاړي لپاره د ارګ او سپېدار لخوا د ټاکل شوي مهلت له پای ته رسېدو سره لا هم هڅې روانې دي. کابل نیوز ته یوې موثقې سرچینې ویلي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم امکانات مخ په زیاتېدو دي، خو عبدالله ټیم خبرداری ورکوي که هوکړه ونه شي نو د ټول شموله حکومت کابینه به اعلان کړي. شنونکي وایي د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام نه یوازې پر کورني وضعیت ناوړه اغېز کړی بلکې په نړیواله کچه یې د افغانستان حیثیت زیانمن کړی دی. د سیاسي جوړجاړي لپاره د ارګ او سپېدار ماڼۍ لخوا د ټاکل شوي مهلت له پای ته رسېدو سره لا هم د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅې دوام لري. یوې موثقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د دواړو لوري ترمنځ د سیاسي تفاهم امکانات مخ په زیاتېدو دي، خو له دې سره د ډاکټر عبدالله د ټیم غړي وایي دوی لا هم پر مذاکراتو باور لري، خو که مقابل لوری بیا هم مخالفت ته دوام ورکړي نو شته فرصت به له منځه ولاړ شي. د عبدالله ټیم خبرداری ورکوي چې سیاسي تفاهم ته د نه رسېدو په صورت کې ټول شموله دولت لازمو اقداماتو ته چمتووالی لري. با توجه به مشکلات و دشواری‌هایی که مردم ما را تهدید میکنه، ما همواره تلاش کردیم که با شرایط مسئولانه برخورد صورت بگیره و بحران انتخاباتی از راه مذاکره و گفتگو حل شود. فرصت‌ها را لازم را فراهم کردیم که بالاخره یک راه حل سیاسی پیدا شود، اما لجاجت یک طرف باعث شده که تمام تلاش‌ها تا فی الحال بی نتیجه باقی مانه. دولت همشمول مصمم است که اقدامات لازم را در روشنایی اراده واقعی مردم افغانستان انجام بده. که څه هم ولسمشر غني د عبدالله سره د سیاسي بحران د واري په هدف د 15 ورځو لپاره د کابینې مقررې وځنډولې، خو په دومره موده کې هم د دواړو خواو ترمنځ خبرو کومه مشخصه پایله نه درلوده. د ولسي جرګې غړي وایي متحده ایالات نه غواړي چې په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسیږي، خو وایي افغان سیاسي مشران باید د هیواد د ملي ګټو لپاره له شخصي غوښتنو تیر شي. ما فکر نمیکنم تا زمانی که دولت امریکا چون در رأس قضیه دولت امریکا صادقانه پای نورداره، صادقانه گام نورداره، ما فکر نمیکنم که بین دکتر سیدالله و دکتر سید اشرف غنی یک تفاهم به وجود بیاید. و در شک نیست که زیانهای بسیار کلانی را در بخش‌های مختلف کشور ما وارد میکنه و خواست و توقع ما و انتظار ما از رهبران افغانستان، از سیاسیون افغانستان همی است که لطفاً به خاطر افغانستان بیندیشند، به خاطر منافع ملی افغانستان فکر بکنند. باید بحران به وجود آمده نقطه پایان گذاشته شود. د چارو شنونکي وایي د دواړو خواو ترمنځ اختلاف نه یوازې په کور دننه روان بحران پیچلی کړی بلکې په نړیواله کچه هم د افغانستان حیثیت ته زیان رسولی. داخلي اختلافات نه یوازې چې د نړیوالو اعتماد او اعتبار د افغانستان په دولت باندې کم کړی بلکې د خپل افغانانو هم د تشویش او د بې باوري سبب ګرځېدلی.
د ډاکټر عبدالله د ټیم غړي داسې مهال د همه شمول حکومت د کابینې د اعلان خبرداری ورکوي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د مقابل لوري سره مذاکرات ته ژمن دي، خو وايي غوښتنې باید معقولې او د اساسي قانون خلاف نه وي. امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې هوکړې پر عملي کېدو غونډه کړې. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي 13 ورځې د جنرال سکاټ میلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې هوکړې پر عملي کېدو او پر ملکي سیمو د هوایي بریدونو په تړاو خبرې کړې دي. په ورته مهال تازه د بدخشان ولایت په وردوج او کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره وسلوالو طالبانو او امریکایي لوري یو ځل بیا د دې توافقنامې پر عملي کېدو بحث او خبرې کړې. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي 13 ورځې د جنرال سکاټ میلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې توافقنامې پر عملي کېدو او پر ملکي سیمو د هوایي بریدونو په تړاو خبرې کړې. تیر مخام د سیاسي دفتر د هیئت او جنرال میلر تر مشرۍ لاندې د هیئت ترمنځ د توافقنامې د تطبیق او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه تفصیلي ناسته وشوه. په ناسته کې په هغو بریدونو او چاپو هم جدي خبرې وشوې چې په غیر جنگي سیمو کې ترسره شوي او د مخنیوي غوښتنه یې وشوه. تاسې ښکاري چې وسلوال طالبان د سولې توافقنامې له عملي کېدو راضي نه دي، ځکه د دې هوکړې پر اساس باید 15,000 طالب بندیان یوه میاشت وړاندې آزاد شوي او بین الافغاني مذاکرات پیل شوي وای. له دې سره مهاله تېره شپه د بدخشان ولایت په وردوج او د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه شوي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. طالبانو ویلي د بدخشان په وردوج کې لسګونه بمونه کارول شوي او خبرداری ورکړی چې کله توافقنامې دغه راز سرغړونې دوام وکړي نو دوی به له خلکو څخه د دفاع لپاره په نورو لارو چارو غور وکړي. زه فکر کوم چې دواړه لوري نه درې لوري صادق نه دي. امریکایان چل کوي، فریب کوي، دوکه کوي. همداسې د افغانستان حکومت او همدارنګه طالبان دوی د خپلو سیاسي اخراجو په خاطر او د لا ډېر قدرت په خاطر نه غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. نو چېرته چې جګړه وي طبعا هلته ملکي تلفات، یعنې دا به ډېره سخته وي چې موږ دې ووایو په افغانستان کې چې د افغانستان خلک اوسي دلته د جګړه وي او بیا دلته ملکي تلفات نه وي. نو زه فکر کوم دا به هغه وخت د دې مخه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. وسلوال طالبان داسې مهال له امریکایي لوري سره د سولې توافقنامې پر عملي کېدو بحث کوي چې د ډلې له افغان حکومت سره د خپلو بندیانو په تړاو خبرې پای ته رسولې او خپل پلاوی بیرته ورغوښتی. په ناټو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي وایي اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل او واشنګټن ګټې وګوښي. هغه وایي اړتیا ده چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د جګړې ټول لوري پر مذاکراتو تمرکز وکړي. هغه زیاتوي چې د افغان سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره باید داسې یو ټول شموله پلاوی رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي. واشنګټن او ناټو له افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ دي او هلته د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د میدان وردګو ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والي وژل شوی. ملي دفاع وزارت وایي نوموړي پلان درلود چې د سید آباد ولسوالۍ د پټانخیلو کلي اړوند پر یو امنیتي پوسټ برید وکړي چې د امنیتي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شو. ملي دفاع وزارت وایي ولی جان چې په حمزه مشهور و په میدان وردګو کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. چارواکي وایي په دې پیښه کې 4 نور طالب جنګیالي هم وژل شوي دي. ختیځون کابل ته د مسافرو پر تګ راتګ تر یوې میاشتې بندیز اعلان کړ. د کابل، لغمان، ننګرهار والیانو په یوې ګډې غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې ولایتونو کې د کرونا ویروس د لا خپرېدا مخنیوي لپاره سر له نن څخه د مسافرو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. چارواکي وایي د محدودیت تر پایه یوازې د خوراکي توکو، موټرو او ناروغانو ته د سفر اجازه ورکول کیږي او له هغه پرته څوک حق نه لري چې سفر وکړي. په کابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته د دې ولایتونو مسؤلانو پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د یادو ولایتونو ترمنځ پر تګ راتګ جدي محدودیت وضع کیږي. د ننګرهار، لغمان او کابل والیانو اعلان وکړ چې دغه پریکړه به سر له شنبې عملي کیږي او هیڅوک حق نه لري چې له دې وروسته یادو ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. چارواکي وایي دغه پریکړه په ټولو عملي کیږي او خلک باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د مساعدتونو په سپلای کې د ګډو همکاریو په سپلای کې به ان شاء الله موږ سره یو لاس یو. په دې ماموریت کې زمونږ د زون
د کونړ ولایت او نورستان ولایت دا هم شامل دی پکې. به هیچ کس به هیچ عنوان وظیفه اجازه داده نمیشه. لطفاً دوستانه خواهش میکنیم بازی نکنین، نه با زندگی خود نه با زندگی همشهریان خود. برای هیچ کس هیچ نوع عذر معقول وجود نداره که زندگی خود، فامیل خود و هموطنان ما را در خطر بندازه. د ننګرهار والي وایي کرونا ویروس اوس مهال په ننګرهار، کابل او لغمان ولایتونو کې په جدي ګواښ بدل شوی او اړتیا ده چې خلک تصمیم چې موږ نیسو د ننګرهار والي وایي دغه پریکړه د ننګرهار او لغمان ترڅنګ په کونړ او نورستان ولایتونو کې هم پلي کیږي. شاه محمود میاخیل وایي د یادو ولایتونو اوسیدونکي باید تر یوې میاشتې پورې دغو محدودیتونو ته پام وکړي. خو یوازې د خوراکي توکو موټر او عاجل ناروغان کولی شي چې سفر وکړي. د کابل ته د ننګرهار نه او د لغمان او همدارنګه د مشرقي د نور ولایتو د کونړ او نورستان نه باید تګ و راتګ کم شي. هغه څوک چې هلته اوسیږي، هلته کار کوي، روزګار لري، خپل ځان ته باید ترتیب ونیسي. کم ناکم تر یوې میاشتې پورې دیو باید هلته تګ و راتګ ولیکي. البته دا معلومه ده چې دا قرنطین به څه وخته پورې وي. خو زما خپل اټکل دا دی چې تر یو میاشتې پورې هر څوک باید په خپلو ځایونو کې ځای په ځای پاتې شي. دې کې استثناءات نشته دی. دې کې یوازې هماغه تجارتي لارۍ، سبزیجات، میوه‌جات او هغه مریض چې په امبولانس. کابل ته د مشرقي ولایتونو د مسافرو پر تګ راتګ دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې حکومت اعلان کړی چې له نورو ولایتونو څخه هم کابل ته مسافر له اړتیا پرته سفر نشي کولای. بلخوا ولسمشر غني وایي دا ځل پارک کې یو واحد او ملي ټیم رامنځته شوی او کولی شي چې روان بحران مدیریت کړي. محمد اشرف غني چې د چارو ادارې د رئیس په توګه د فضل محمود فضلي د معرفي کېدو په ناسته کې خبرې کولې وویل حکومت له روانو مسایلو سره په قاطعیت او سرعت چلند کیږي. اشرف غني وایي حکومت کولی شي چې په ستونزمنو شرایطو کې هم د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی بحران مدیریت کړي او په دې برخه کې تدابیر هم لري. اشرف غني له فضلي غوښتنه وکړه چې د دولتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته او شته خنډونه له منځه یوسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د وسلوالو طالبانو د زندانیانو له کمیټې سره د حکومت ناسم چلند د دې لامل شوی چې دغه پروسه له ستونزو سره مخ شي. حزب اسلامي د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي له طالب استازو سره د حکومت ناوړه چلند د دې لامل شوی چې هغوی خپل پلاوی بیرته ور وغواړي. خو په وینا یې حکومت د وسلوالو طالبانو پر ځای د امریکا متحده ایالاتونو په غوښتنه د زندانیانو آزادول پیل کړل. شنونکي وایي افغان حکومت له دې کار سره په لوی لاس د سولې لپاره د رامنځته شوي فرصت پر وړاندې خنډونه جوړوي. که څه هم افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې خو طالبانو له وړاندې ویلي چې دغه پروسه ورته د منلو نه ده او په دې برخه کې له حکومت سره مذاکرات پای ته رسولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د طالبانو د زندانیانو له کمیټې سره د حکومت ناسم چلند د دې سبب شوی چې دغه پروسه له ستونزو سره مخ شي. دغه حزب په یو اعلامیه کې ویلي د طالب استازو سره د حکومت ناوړه چلند د دې سبب شو چې هغوی خپل پلاوی بیرته ور وغواړي خو په وینا حکومت د طالبانو پر ځای د امریکا په غوښتنه د زندانیانو آزادول پیل کړل. نقشی بسزایی داشتن ایجاب میکرد که بر مبنای تایید حسن نظر و اینکه ما در عمل صلح میخواهیم نه تنها که این محبوسین در استثنایی فرمانی قرار نمیگرفتند که در خصوص آنها با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان بیشتر تمرکز مثبتی صورت میگرفت و مشمول فرمان عفو و تخفیف مجازات می‌گردیدند. شنونکي وایي افغان حکومت په دغه راز اقداماتو سره په لوی لاس د سولې لپاره د رامنځته شوي فرصت پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. کارپوهان وایي د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې د حکومت مشروط اقدامات د دې ښکارندویي کوي چې د سولې لپاره ریښتینې اراده نه لري. بین الافغاني مذاکراتو ته عملا زیان رسیدلی دی. تاسو ولیدل چې بین الافغاني مذاکرات باید د مارچ په 10 تاریخ باندې شروع شو. د هغې وخت نه تر دې وخته پورې یوه میاشت تېره شوه. یوه میاشت په جریان کې افغانانو قربانۍ ورکړې. دلته د وینو جریان روان و. بناً ضرر یې ورته رسولی ځکه وځنډېدل. ولې دا چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د حکومت په مزاحمت سره لغوه شي دا ناممکنه ده.
حزب اسلامي ویلي سره له دې چې له افغان حکومت سره د دوی د شوي توافق پر اساس ټاکل شوې وه چې د دوی سلګونه زندانیان هم آزاد شي، خو په وینا یې حکومت لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ښځینه زندانیانو خوشي کېدو ته لومړیتوب ورکړي. یاد سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د بندیانو د راخوشي کېدو په اړه د ولسمشر امر باید ژر تر ژره عملي شي او د ښځینه بندیانو د ازادېدو ته د لومړیتوب ورکړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که دا کار ونه شي ممکن کرونا ویروس په ټولو زندانونو کې خپور شي. په افغان زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر غني له فرمان سره لا هم ګڼ شمېر زندانیان له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي او د آزادېدو پرېکړه یې نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ښځینه زندانیانو آزادېدو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه په وینا یې ممکن کرونا ویروس په زندانونو کې په جدي ننګونه بدل شي. دغې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانونو ته هم لار ومومي. 10 ورځې وشوې چې افغان ولسمشر د زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د هرې ورځې له تېرېدو سره خطر مخ پر زیاتېدو دی. حکومت باید د ښځینه زندانیانو خوشي کېدو ته لومړیتوب ورکړي. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې داسې زندانیانې هم شته چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په زندانونو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله تر ټولو زیاتې ښځینه زندانیانې زیانمنې دي، ځکه له هغوی سره واړه ماشومان هم په زندانونو کې ساتل کیږي، نو هغوی تر ټولو زیات په خطر کې دي او اړتیا ده چې د خوشي کېدو لپاره یې اقدام وشي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې به تر 100,000 بندیان چې ډیری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو راخوشي شي. په لغمان ولایت کې کابو 20 ملي سیمه ییز پولیس مسموم شوي دي. د نوموړي ولایت د والي ویاندوی د مرکز مهترلام ښار او ولیشنګ ولسوالیو اړوند د یو شمېر سیمه ییزو او ملي پولیسو پوستو ته د قراردادي لخوا ورکړل شوې ډوډۍ کې نشه یي توکي ځای پر ځای شوي ول چې شاوخوا 20 ملي او سیمه ییز پولیس یې مسموم کړي دي. نوموړی وایي د پیښې پر تړاو 11 تنه نیولي چې په کې قراردادي یو شمېر نور کسان شامل دي. د والي ویاند زیاتوي چې د پولیسو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. بیا هم ښه راغلاست او د هم څو نړیوال خبرونه. په نړۍ کې د کوویډ-19 ناروغۍ د مړو شمېر له 100,000 واوښت. د جانز هاپکینز پوهنتون د ارقامو له مخې د ناروغۍ تر شنبې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 103,600 کسان مړه کړي او 1,915,000 پرې اخته شوي دي. کرونا ویروس یوازې د جمعې په ورځ په امریکا متحده ایالتونو کې 2015، فرانسه او بریټانیا کې نږدې 1,000 او اسپانیا کې 650 کسان مړه کړي دي. کوویډ-19 ناروغۍ ایټالیا کې هم نږدې 19,000 کسان، اسپانیا کې څه باندې 14,000، فرانسه کې 13,000 او بریټانیا کې 9,000 کسان مړه کړي دي. امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د حزب الله ملیشې د مشر شیخ محمد الکوثراني پر سر $10 میلیونه جایزه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنی چارو وزارت ویلي دا جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د کوثراني د هغه د فعالیتونو، اړیکو او ملګرو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د عراق د حزب الله دغه نظامي قماندان د ایران د قدس ځواک د وژل شوي مشر قاسم سلیماني نږدې ملګری ګڼل کیږي. د یو بل خبر له مخې عراق کې د کتایب حزب الله په ګډون ځینو ایران پلو ملیشو د صدر اعظم په توګه د استخباراتو د مشر مصطفی الکاظمي د معرفي کېدو مخالفت کړی دی. او د چین له پرلپسې مخالفت سره سره د امریکا متحده ایالاتونو په رهبري شویو توغندیو سمبال جنگي بیړۍ یو وار بیا د تایوان له تنګۍ څخه تیره شوې ده. ویل کېږي دغه امریکایي بیړۍ د جمعې په ورځ په داسې مهال له دې تنګي څخه تیره شوه چې د چین هوایي او سمندري ځواکونو هم سیمه کې پوځي تمرینونه کول. چین تایوان د خپلې خاورې برخه بولي او د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د ټاپو سره مستقیمې اړیکې نه پالي.
له دې سره سم روانه خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.